ډیرو قدرمنو وطنوالو په پښتو پښتنو مینو د وطن نه بهر مسافرونو خویندو او په کلهمه نړۍ کې چې څومره پښتانه دي، مشران دي، کشران دي، همزولي دي، ټول دې زما مینه خلوص او سلام ومني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څو کرښې مې په خپل خوږ اشنا خدای بخلي فرمان علي زهیر لیکلي دي، د هغه په تلین باندې دا سره شریک کول غواړم. یقینا چې تاسو ته معلومه ده چې فرمان زهیر زما د چوټي یارو، زما ډېر خوږ یارو، ډېر نر ملګری او د پښتو یو بې بدله خادم و. نو دا کرښې منظومې واورئ. دا رښتیا دي چې هغه د کار سړی و، دا رښتیا دي چې هغه د کار سړی و، سخنور و ځکه خوږ به یې ګفتار و. دا رښتیا دي چې هغه د کار سړی و، سخنور و ځکه خوږ به یې ګفتار و، او قام پرستو هم پښتو باندې مینو، قام پرستو هم پښتو باندې مینو، زما ځان زما ملګری زما یارو. قام پرستو هم پښتو باندې مینو، زما ځان زما ملګری زما یارو. او چرته کار یې د بل کار کې نه ساتلو، چرته کار یې د بل کار کې نه ساتلو، د نفرت نه لاس په سر چې و هوښیارو. چرته کار یې د بل کار کې نه ساتلو، د نفرت نه لاس په سر چې و هوښیارو. او حسد بغض او کینه یې زړه کې نه و، حسد بغض او کینه یې زړه کې نه و، مینه مینه وه هم دغه یې روزګار و. حسد بغض او کینه یې زړه کې نه و، مینه مینه وه هم مینه یې روزګار و. او په خلوص او صداقت یې آفرین شه، په خلوص او صداقت یې آفرین شه. یو ساده با د پښتونو خو خوددارو، په خلوص او صداقت یې آفرین شه. یو ساده با د پښتونو ښه خوددارو. او ډېر بې وخته رانه لاړو پرې غمګین یم، ډېر بې وخته رانه لاړو پرې غمګین یم. دا زهیر اشنا مې ډېر زیات وفادار، دا زهیر اشنا مې ډېر زیات وفادار. ډېره مننه، الله مې سپارلی یې. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.